بد وي لیونیه دا د پنجو په سر تله به درته اور شي او زه به غواړم خو وخت به داسې راشي چې دا لیونی زړه به درنه تور شي. ملګرو د دانیال شاه عرفي دادا د هغې کوم پوره معلومات چې راغلي دي یعنی زیات تر کم ملګرو چې دی هغه ویل وایي دی د څه د وجې نه هغه مړ کو یعنی قتل یې کو. نو نن در سره هغه کم پوره معلومات چې دی شیر کومه چې څه واقع شوې ده. دا چل شوی دی د قیسې نه خو به تاسو خبر یې چې په کومه طریقه باندې وجلی شوی دی یعنی د هغو کوم کور ته چې تلی و دا ملګري هغې نه پس بیا هغې وجلی و بیا په کور کې ځای نه و نو بیا چې کوم دی سر دریاب ته هغه واچاو. نو موږ په هغې باندې ویډیو جوړه کړې وه او موږ پکې یو نمبر ورکړی و که د دې په هکله باندې چاته څه معلومات وي نو موږ سره په دې نمبر رابطه وکړئ. نو د هغه تخباینه یو ملګري هغه موږ سره رابطه وکړه خو د نوم نه ښودلو باندې هغه ویل چې دا کومه معامله چې و نو هغه ډېره زیاته سنګینه ده. وایي داسې چل شوی دی لکه هسې څوک مړی نه کوي لکه او بیا په داسې بېدردۍ سره یو سړی وژني نو د دې شاته وایي ډېر زیات غټ ریزن دی. خو به هر حال هغې چې کومه قیسه کړې وه نو زه به دا تاسو ته وایم چې د عاشقۍ ټایپ یو قیسه روانه وه هغې نه به تاسو نور بیا ځان په خپله پوهه کړئ چې عاشقۍ څه ټایپ قیسه وه. نو د هغې نه پس هغه ما ته کوم مکمل قیسه کړې ده خو صرف په دې وجه درته نه ویم چې دا به زه کنفرم کوم نور ملګرو نه کوم معلومات به کوم هغې نه پس به زه بیا تاسو سره شیر کوم. خو زه به تاسو ته دا ویم چې که هر څه یې کړي خو داسې مرګ نه و په کار لکه څنګه چې د دانیال شاه سره کړی دی. ډېر زیات یو دردونکی مرګ یې ورسره کړی دی یعنی دا ډېر زیات وهلی دی د هغې نه پس چې کوم دی بیا یې وجلی دی او بیا یې هغه داسې سیند ته غورځولی دی. نو ډېر زیات یو افسوسناک کوم دا وخت که تاسو ګورئ په سوشل میډیا چلیږي خو که هر څه یې کړي د هغې دپاره قانوني لار وادي نه علاوه مور او پلار ته به یې وله وینا کړې ویل یعنې داسې مرګ داسې بې دردونکی مرګ چې کوم دی هغه نه و په کار. نو دغه کومه ویډیو چې کوشش کوم چې پوره معلومات حاصل کړم بیا به سره په نیکسټ ویډیو کې هغه شیر کوم انشاءالله. بل ویډیو کې میلاویږو. الله حافظ.